اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو. زمون تعلق فرنټیر فاونډیشن ویلفیر هسپتال سره دی. دا یو پلاهي هسپتال دی چې ټوټلی د خلکو په خیر خیرات زکات چندو چلیږي او موږ سره په دا خطرناکو امراضو کې رجسټر ماشومان داخل دي. اسې خو ټولې بیمارۍ نه ډېرې تکلیف دی خو خاص کر دا د وینې کومه بیماری دي سره ټول خاندان غمجن وي. عزیزانو تلیسیمیا همیپیلیا دا زموږ په ملک کې زموږ په معاشري کې دا یو موروثي بیماری ده. مطلب مور ماینر پلار ماینر خو چې کله 2 ماینر ودونو کې نو 25% دونه د تلیسیمیا میجر اولاد پیدا کیدو امکاني او کله الله رب العزت تلیسیمیا ماشوم پیدا کی نو دا ماشوم پیدایشي بیمار او پیدایشي محتاج او الله رب العزت په خپل قران پاک کې ارشاد فرمایي چې یو انسان بچ کو داسې شوا چې هغه ټول انسانيت بچ کو. نو تاسو نوجوانان رونو ته زمونږ دا یو خواسته چې موږ سره 3800 ماشومان د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا پراته دي. تاسو راشي خپل وینا اتیا کوي او د انسان ژوند بچ کوي. عزیزانو تاسو ماشاءالله خپل سټوډنټ ټیم چیوري RBC لایف ټایم 120 ډیز دی. افټر 120 ډیز انسان ته پته نه لګي سیلز بلاستینګ شروع شي او مختلف ذریعو سره د انسان د وجود نه دا وینا ضایع شي اوس وزي. نو تاسو نوجوانان رونو ته موږ دا یو خاص کو چې په دې کار خیر کې موږ سره پوره حصہ واخلي او خپل وینا اتیا کوي او د انسان ژوند بچ کوي.